اخلي چې یاره د سنګاره لاس او ځکه مې اغستې د روزګاره لاس او تاله یې چې درکړلو ما ولیدې او راکړه چې د ښکل کړمه رباره لاس او ښکاري حیاداره پښتنه شولې او نن دې چې رانه کړلو د ډاره لاس او راکړه ما پردیس له د دیدن خواږه پورته کړه دلبره د رخساره لاس. ګرانو کتونکو السلام علیکم. ایاز جان زرار یم در سره د درون ماښام په خپرونه کې سره د خپل مرستیال ملګري زویب افریدي. تمه لرو چې ټول به راته رک روغ او خوشحاله مینوالو نننۍ خپرونه کې را سره ډېره خوږژبی شاعر عنایت شاه پردیس صاحب میلمه شوی دی. یقینا چې ډېر خوند به درکړي نننۍ خپرونه ولې چې ډېر ښکلي لیکل کې غوښتل مو چې د پردیس صاحب نه یوه خپرونه ریکارډ کړو نن سره په خپرونه کې موجود دی. نو د هر څه نه وړاندې خو پردیس صاحب خپرونه درون ماښام کې درته هرکلی او ستړي مه شي وایو. ډېره مننه د درون ماښام چې څومره ملګري څومره کتونکي څومره اورېدونکي او په خصوصي توګه ایاز جان زرار صاحب تاسو زهیب ملګري داسې نور چې څومره اورېدونکي دغو ټوله ډېره شکریه ادا کوم چې هغو زه دغه قابل وګڼلم چې تاسو یې ما سره مرکه وکړئ. ډېره مننه او ډېره شکریه. ډېره مننه پردیس صاحب. اوس راسره لنډه شان پېژنګلو هم وکړه. زما خو لکه خپل نوم عنایت شاه دی او قلمي نوم مې چې کوم دی هغه پردیس استعمالوم او زه لکه د پلار نوم مې هغه د اخترشاه دی او د کوم کوکوخیل تپشیر خانخیل سره تعلق لرم او پیدا شوی خو دلته ټیټي بازار سره چې کوم ټیټ کمر په نامه باندې یادېږي هغې کې پیدا شوی یم. خو اوس موجوده وخت کې چې کوم دی د ژوند شپې په شاکس کې د عسکري پمپ سره نږدې سبا کوم. ډېره مننه. الله مو کامیاب که. اوس را سره خپل خواږه غزلونه هم شریکه. ډېره مننه وي. نو بس تاسو فرمایش و زما پیشکش ارشاد. یو اول کلام مې ته ارشاد کوم چې مطلع عرض ده چې کلي ته نه را درومې ته د سره کلي ته نه را درومې ته د سره او په ما دې نه خوږېږي زړه د سره. ډېره مننه. او د مخ تصویر دې راته نیغ ولاړ وي وشوې څو شپې نه یې موده د سره. ډېره مننه. او د هر یو ظلم انتها پې وشوه او متحد نشول پښتانه د سره. ډېره مننه چې د هر یو ظلم انتها پې وشوه متحد نشول پښتانه د سره. ډېر ښه دی. او په بې وفا ښکل یو مین چې نه وی را غورځېدلی وی د غره د سره. ډېر ښه شعر دی. ډېره مننه. او چې د حجرو او د محفل ښایست و دا بعضې خلک نه وی مړه د سره. ډېره مننه. چې د حجرو او د محفل ښایست و دا بعضې خلک نه وی مړه د سره. ډېره مننه. او که مې ډېر وخت د یار په خوا کې تیر کړو په دیدن موړ نه شومه زه د سره. ډېره مننه. او نورې وعدې د سبا مه راکوه او یقین مې نشي ستا په خوله د سره. ډېره مننه. کچکول د سترګو مې ستا درد ته دروړو تا راته سم ونه کاته د سره. ډېره مننه. او رقیبه ته په ډانګ اوبه بیلوې سر کې دې نشته دی مازغه د سره. ډېره مننه. رقیبه ته په ډانګ اوبه بیلوې سر کې دې نشته دی مازغه د سره. او مکتارز ده چې پردیسه لاړ بشي د بل په سر کې د بل په سر کې د شپې ښه نه وي ګرځېده د سره. ډېره مننه. بل کلام هم سره شریکه. بل کلام سره شریکم. او د کلام نه مخکې یو دوه درې شعرونه دي. چې ستا د کلي لار راته معلومه ده او تا په مخه نه راولي شومه ده. ډېره مننه. او ای زړه ډېره مینه ترېنه مه غواړه
ای زړه ډېره مینه ترېنه مه غواړه او دومره خو لا پوی نه ده ماشومه ده ډېر الله واه او خپله بېلوزي مني پاس نه ګوري خپله بېلوزي مني پاس نه ګوري او څه به ورته ووایم معصومه ده ډېر الله او د کلام مطلب ده ارشاد چې رقیب چې چېرته واخلي ستا نامه زما په مخ کې رقیب چې چېرته واخلي ستا نامه زما په مخ کې رقیب چې چېرته واخلي ستا نامه زما په مخ کې او خدای ومنه چې تیره شي لمبه زما په مخ کې واه دا مطلب یو وایه ډېره ښه ده ډېره مننه چې رقیب چې چېرته واخلي ستا نامه زما په مخ کې او خدای ومنه چې تیره شي لمبه زما په مخ کې ډېر الله او خبر یې څومره زور زما په تن باندې تیر شوی خبر یې څومره زور زما په تن باندې تیر شوی تا چې ما ته بند کړه دروازه زما په مخ کې واه ډېر الله ډېره مننه او نن بیا ولې په ځیر ځیر د ګودر په لوري ګورې نن بیا ولې په ځیر ځیر د ګودر په لوري ګورې او رقیبه تا خو ویستې وه توبه زما په مخ کې دا شعر هم راته بیا وایه ډېر ښه دی ډېره مننه چې نن بیا ولې په ځیر ځیر د ګودر په لوري ګورې نن بیا ولې په ځیر ځیر د ګودر په لوري ګورې او رقیبه تا خو ویستې وه توبه زما په مخ کې ډېر الله ډېره مننه او د ژوند او د دنیا نه مې زړه موړ په هغه وخت شو د ژوند او د دنیا نه مې زړه موړ په هغه وخت شو چې پورته مې د مور شوه جنازه زما په مخ کې ډېر الله دا هم راته بیا ووایه ډېره مننه چې د ژوند او د دنیا نه مې زړه موړ په هغه وخت شو چې پورته مې د مور شوه جنازه زما په مخ کې او چې کله مازدیګر کې د ګودر په لاره درومې چې کله مازدیګر کې د ګودر په لاره درومې او خوره وره شي لاړه شي وږمه زما په مخ کې ډېر الله ډېر ښه دی ډېره مننه او تمامې ارزوګانې ارمانونه به مې مړه شي تمامې ارزوګانې ارمانونه به مې مړه شي اشنا که ته زمانه شوې خفه زما په مخ کې واه ډېر الله ډېره مننه او چې حیران یم اسرائیل چېرته اوده و که څه چل و حیران یم اسرائیل چېرته اوده و که څه چل و په تا باندې چې وشوله جرګه زما په مخ کې دا شعر هم راته بیا وایه ډېر الله چې حیران یم اسرائیل چېرته اوده و که څه چل و په تا باندې چې وشوله جرګه زما په مخ کې او مقطع عرض ده ارشاد چې ملګرو چې په ما پردیس به څرنګې تېرېږي ملګرو چې په ما پردیس به څرنګې تېرېږي یوازې زندګي چې ده پرته زما په مخ کې ډېر الله پردیس صاحب مینوالو په نننۍ خپرونه کې راسره تاسو عنایت شاه پردیس صاحب واورېدو نو پردیس صاحب یو ځل بیا هم ډېره مننه ادا کوم چې په خپرونه کې مو خپل قیمتي وخت راکړو ډېره مننه بس تاسو هم شکریه چې دومره قیمتي لمحې د ما لپاره وخت کړی و دلته د ما ځای ته راغللو په دومره ښکلي لوکیشن کې تاسو د ویډیو وکړله ډېره مننه والله تاسو ته ډېر ژوند ډېر کړي چې دارنګې د ادب خدمت لکه تاسو جاري ساتلی دی او جاري یې ساتو د ادب د خدمت لپاره د خدای پاک تاسو ته ډېره زندګي ورکړي ډېره مننه کتونکو نننۍ خپرونه کې راسره تاسو عنایت شاه پردیس صاحب واورېدو د خپلو ملګرو جواد افریدي اویس افریدي او د حارث افریدي او په تیره د زویب افریدي هم ډېره زیاته مننه چې د خپرونې زموږ نه ریکارډ کړه زموږ یو څو نور ملګري سمید افریدی کاشف افریدی امانت شاه افریدي او تلاوت شاه افریدي دوی هم ډېره زیاته مننه چې زموږ خپرونې خوښوي او که ژوند پر روانه خپرونه کې به د یو بل ملګري سره بیا ستاسو په خدمت کې راحاضرېږو تر هغې دمه خپل کوربه یزدجان زرار له اجازات ورکړئ د لوی الله په امان